که د دانې یا د ټپ خیږ واوښتی، نو اوس د دانې څه وچ سوی خیږ دی یا د ټپ څه وچ سوی خیږ دی، دا واوښتی، دغه لاندې پوست یا جوړ سوی دی او یا دغه زخم دی، وینه یې نه وه که دغه واوښتی، نو په دې سره اودس ماتیږي که نه ماتیږي او دغه ځای پرېمینځل غواړي که نه غواړي. مسئله: که د دانې خیږ خور واوښتی اودس یې نه ماتیږي او پرېمینځل هم نه غواړي، د دا دانې یا د زخم د ځای پرېمینځل هم ضرورت نشته، که جوړ سوی وي که نه وي جوړ سوی، پرېمینځل هم نه غواړي او اودس یې هم نه ماتیږي. محیط برهاني، کتاب الطهارت، فصل اول فی الوضوء، اول جلد 168 صفحه، مسئله نمبر 10، مکتبه ادارة القرآن والعلوم اسلامیه.